ټاپي او ټاپ پروژې بهر ته د زرګونو افغان ځوانانو د تېښتې مخه نیسي. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي هیواد کې د اسلامي امارت له لوري ټینګ شوی امنیت د دې لامل شو چې ډیری ملي او لویې پروژې د پلي کېدو وړ شي چې د هغو له ډلې ټاپ او ټاپي پروژې دي چې تازه د ترکمن او افغان لوړپوړو چارواکو په شتون کې پرانیستل شوې. دغه او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او کولی شي د اوږدې مودې لپاره د افغانستان لپاره د عاید یوه ښه سرچینه پاتې شي. مبصر زیاته کړې د ټاپي پروژې له لارې د دې ترڅنګ چې افغانانو ته په کلني ډول د حق العبور په ډول میلیونونه ډالر په لاس ورځي او دغه راز له اوبلن ګازو یې کار اخیستلی شي زرګونو افغان کارګرانو ته پکې کار پیدا کیږي. په تبصره کې وړاندې ویل شوي لکه څنګه چې د قوشتېپې کانال ملي پروژه کې زرګونه ځوانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت او له ګټې برخمن شول. دا په دې معنا چې زرګونه افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له کډوالۍ د نشهیي توکو له کارونې او نورو غیر قانوني کړنو منع شول. نو ویلی شو چې د ټاپي او ټاپ پروژو له پلي کېدو سره به همدومره ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو له کډوالۍ او نورو غیر قانوني کړنو منع شي. که چیرې د قوشتېپې او ټاپي پروژو ته ورته نورې پروژې پلي شي سلګونه زره نور ځوانان به په کار شي او د افغان کادرونو له وړتیاو به په خپل هیواد کې کار واخیستل شي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې ویل شوي افغانستان د ځمکې پر مخ ډیر پیاوړی ستراتیژیک موقعیت لري او که د دې هیواد څیړونکو ته د ورته نورو پروژو د امکان د پیدا کولو دنده ورکول شي باوري یم چې افغانستان د لا نورو لویو او نړیوالو اقتصادي پروژو جوګه دی او کیدای شي په لنډ یا اوږد وخت کې د نړۍ په کچه پر یو لوی اقتصادي هیواد بدل شي.